یوه نکته چې ډیره مهمه ده چې هغه تاسې سر په خلاص هغه دا دی چې دا مجاهدین خو دلته کابل ته چې راغلي دي خو د نظام یو کال پوره سوی دی هغه اصول نظام ټول کامل شکل باندې نه دي برابر شوي او استقراري وضعیت په خاطر باندې د رئیس الوزراء محترم مقام له خوا څخه یو ارتباطي امنیتي کمیټې تشکیل شوې ده چې په دغه کمیټې کې د دفاع وزارت نمایندگان او د داخله وزارت نمایندگان د امنیه قومندانۍ د استخباراتو د لوی ریاست د کابل ریاست د ولایت مقام د کلي اردو نمایندگان دا ټول پکې شرکا دي د دې کمیټې مرکز د کابل ولایت مقام دی رهبري د کابل ولایت د مسؤل سره د دې کار دا دی چې دغه ارګانونه چې کله په یو ځای کې عملیات لري په خپل نامه کې به همغږي او همکاري خودسري بني چې هر څوک کار خواته ولاړې پر ځای چاپه ووایي نو دلته به د دې نتیجه داسې چې یو به د مجاهدینو په مابین کې مشکل نه راځي او دوهمه ګټه بیا دا یې چې د خودسره او بې ځایه ځورونو مخنیوی به وشي اوس که یو طالب ته یو مجاهد ته چا اطلاع ورکړه چې په پلانکي کور کې زري موټر ولاړ دی یا د پلانکي سره توپک موجود دی په کور کې کله کله مجاهدین فکر ونه کړي دغسې د دې سره دا شوق ورسره چې د بیت المال شی دی باید بیت المال ته وسپارل شي هغه اصولي مراحل ته یې نه کړي دغسې ورسي دا مسلمان په کور باندې چاپه او مسلمان هم زهیر شي تکلیف هم خلکو ته ورسېږي نو د دغه عمل د مخنیوي دپاره دا کمیټه د یو نمبر به هم نشر شي د دې نمبر به مقصد او هدف هم دا شي چې د هر چا کور ته غیر مسؤل وسلوال ورغله ډایرکټ رابطه کې خلک به تشخیص کېږي خلک به نیول کېږي دا اجازه به شاته نه وي چې د چا د کور بې ځایه تلاشي وشي